یوه جینۍ د قبر نه واپس کور ته راغله. ملګرو هغه ویل چې زه ژوندی یم او ما د قبر نه واپس در وباسئ او اوازونه به یې کول. ملګرو ویډیو راسره مکمل وګورئ، زموږ دپاره پکې هم ډېر زیات عبرت دی او د نورو ملګرو سره هم د ثواب په نیت باندې شیر کړئ. ملګرو یو کلی و چې په هغه کې یوه زنانه وفات شوه او زنانه ډېره زیاته ښایسته وه. هغه چې کله وفات شوه که نه او خلکو هغه غسل یې وله ورکړو او جنازه یې وله وکړه. جنازې نه پس چې دی نو هغه خلک قبرستان ته یوړو او په قبرستان کې یې ښخه کړه. ملګرو چې دی چې کومه قبر دی نو په هغه ځای باندې لار و نو خلکو به په هغه ځای باندې تلل نو دې قبر نه به اواز راتلو. دې قبر نه به یو اواز راتلو چې زه ژوندی یم او ما واپس در وباسئ. خلک به تلل خو بیا یو ځینې کسانو چې واورېدله دا اواز نو هغه راغلل او په کلي کې خلکو ته وویل چې داسې د دې قبر نه اواز راځي وایي چې زه ژوندی یم او ما در وباسئ. ملګرو چې هغه راغلل نو هغه نه دقسې اواز نو هغه ولاړل د کلي یو ملا پسې. د کلي په یو ملا پسې لاړل چې دا دې قبر نه داسې اواز راځي وایي چې زه ژوندی یم او ما د دې قبر نه واپس در وباسئ. ملګرو هغه ملا ورته ویل چې دا داسې خبره کوي نو تاسو هم دا قبر کولاو کوئ چې په دې قبر کې څه معامله ده. ملګرو چې هغه کله قبر کولاو کړی دی نو هغه جینۍ چې ده نو کفن ترې بیخي شلېدلی دی. ملګرو هغه بیا چې ده نو هغه جینۍ چې ده نو هغه یې د دې قبر نه راایستله او کور ته یې بوتله. چې کله یې کور ته بوتله او یې کمرې ته دننه شو دا جینۍ او کپړې یې ورله ورکړی دي چې ته دا کپړې واغونده نو ته به بېرته صحیح یې. ملګرو چې کله هغه جینۍ دننه شو ده که نه لږ ډېر زیات وخه شوی دی او د خلکو هم ډېر زیات حیران شوي دي چې دا څه وجه ده چې دا جینۍ اوس کپړې نه اغوندي واپس دلته بهر ته نه راوځي. نو خلکو هېڅ چل کړی دی ویلی که ته بهر ته نه راوځې موږ درپسې دروازه کولاوو. هغه جینۍ ورته ویل که تاسو چېرته دروازه کولاو کوئ که تاسو زه په دې حالات کې ولیدم نو تاسو به ډېر زیات ویرېږئ. ملګرو هغه خلک چې ده نو هغه بیا هم ټینګ نه شو چې کله هغه دروازه کولاو کړه هغه جینۍ چې ده نو هغه جینۍ چې ده نو کپړې یې نه وې اغوستې. د هغه جینۍ چې ده نو د هغه هډوکو نه غوښه جدا پرته وه. هغه غوښه جدا پرته وه او هډوکي چې وو نو هغه پسې کلک وو. ملګرو هغه جینۍ نه خلکو تپوس وکړو د دې کلیو خلکو چې تاسو ته ولې دا غوښه ستا نه جدا پرته ده دې هډوکو نه. نو هغه جینۍ ورته ویل چې دا غوښه ځکه جدا پرته ده مخکې به چې زه کله ژوندی وم نو ما چې وه نو ما به پرده نه کوله ما به لوپټنه پسې راوړه ما به پردو خلکو به زه لیدمه نو د دې وجې نه نن چې دی نو نن زما سره دا حالت دی. ملګرو نن ټولو زنانو له پکار ده نن سبا چې دا کومه لوپټې دي دا کومه کپړې دي پکار ده چې صحیح کپړې تاسو ته ډېر زیات تاکید کېږي نن سبا چې زنانه نه دي نو هغه بالکل داسې کپړې اغوندي ته به وایې چې دا بربنډې دي. نو د دې جینۍ دا واقعه تاسو واورېدله دا یوه واقعه شوې وه. ملګرو د نورو پښتنو سره هم شیر کړئ چې دې ټولو پښتنو ته ورسېږي.